اعلیحضرت غازي امان الله خان د هیواد د آبادی لپاره ټینګه ملا وتړل. له کابل څخه ولایتونو ته لوی لارې او پلونه جوړ کړه. عصري ودانۍ لکه د دارالامان ودانۍ او تاجبیک قصر او نورې داسې ودانۍ جوړې کړلې. کابل ښار څو برابره پراخه سو. په کابل کې د اورګاډي سیستم فعال کړ. له یوې فرانسوي کمپنۍ سره قرارداد وکړ چې کابل له شمال او جنوب څخه د اورګاډي په وسیله ونښلول سي. د کابل او ولایتونو ترمنځ د ټلیفون او ټلګراف لیکې پرانیستلې. د علوم اکاډمۍ غړي تاریخ پوه او لیکوال استاد حبیب الله رفیع وایي غازي امان الله خان په اقتصادي برخه کې اصلاحات د صنایعو له انکشاف څخه پیل کړه او افغاني محصولات تر بهرنیو مارکیټونو پورې ورسېدل. د افغانستان مالی نظام په بنسټیز ډول بدل کړ، بودیجه ترتیب کړه او هغه د اصول او قواعدو تابع وګرځوله.